الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا په مخکې آیات کې رب العالمین د سود قباحت بیان کو او د سودګر خلاف د جنگ اعلان وشو بیا ورپسې ترغیب راغې په آیات کریمه کې په واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله کې او په دې آیات کریمه کې هغه دوه لوی اشیاء ته اشاره وشوه چې دغه انسان باندې خامخا راتلونکي دي او د انسان په زندګۍ کې تبدیلی راوستونکي دي چې هغه یو مرګ دی او دویم وقوع د قیامت ته د انسان کار څومره نوم لوی نوم وي نسب او حسب لوی وي مال او دولت ورسره ډیر وي په دنیا کې غټ نوم یادیږي دا هر څه په دغه مرګ سره ختم شي بیا چې کله یو لوی نه لوی انسان ولی نه چې د بهر نه ملمانم راشي الکه وي د مړي کور چرته دی که هغه د وخت سرمایهدار وي که د وخت حاجي صاحب وي که هغه هر څومره لوی نوم د هغه وي هغه نوم ترېنه فوراً واخیستلی شي الکه وی د مړي جنازه به کوم ځای کې کیږي او مړی په دغه کور کې پروت دی یا په دغه اجورې کې پروت دی نو د انسان نوم بدل شي او بعضې اوقاتو کې دغه انسان د خپل نوم دپاره ډېره زیاته خواري کوي چې زما نوم ښه شي زما نوم په خلکو کې مشهور شي او زما نوم قدر پیدا شي لیکن په مرګ سره دا هر څه ختمیږي نو په دې کې د خبرې ته اشاره ده چې انسانه مرګ سره ستا هر څه ختمیدونکي دي ته د خپل نوم دپاره او د خپل شهرت دپاره او دنیاوي ګټې دپاره ډېر فکر مه کوه بلکې د هغې زندګۍ سوچ وکړه کومه زندګي چې تا باندې د مرګ نه پس را روانه ده او دا آیات کریمه امام قرطبی لیکي چې دا هغه آیات دی چې په ټولو کې رستو نازل شوی دی یو روایت مطابق دا آیات کریمه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله
دا په حجۃ الوداع په موقع نازل شوی دی چې د هغې نه 81 ورځې وروستو نبی پاک علیه السلام رخصتي شوې ده. او امام قرطبي دویم روایت دا راخیستی دی چې 21 ورځې پس نبی پاک علیه السلام وفات شوی دی. او یو قول د 3 ورځو هم دی چې د نبی پاک علیه السلام د وفات نه 3 ورځې مخکې دا آیات نازل شوی دی. نو په دې کې رب العالمین ټول انسانانو ته خطاب کوي چې هغې زندګۍ دپاره کار وکړئ، هغې زندګۍ ته کار ووایئ. دنیا ټوله دا ستاسو یو ضرورت دی او عنقریب ختمیدونکې ده، او هغه دنیا هغه خامخا او یقیني راتلونکې ده. په دنیا کې د هر شي نه انکار کوونکي موجود دي، تر دې چې دومره لوی کافر هم شته چې رب نه مني، پیغمبر او قرآن خو ډېر خلک نه مني، لیکن تر اوسه داسې مخلوق نه دی پیدا شوی چې هغه د مرګ نه انکار کړی دی. او د مرګ باره کې رب العالمین فرمایي فإنه ملاقیکم، دا مرګ تا د مخې طرف نه راتلونکی ملمه دی. یو هغه چې تا پسې منډه وهي نو کیدای شي د هغې نه ته خلاص شي، چېرته ترې نه وتښتې، لیکن مرګ د تا مخامخ راځي. نو چې کله یو شی مخامخ راځي بیا به انسان په کومه د هغې نه خلاص شي او په کومه به وتښتي. او رب کریم فرمایي چې کله د یو انسان اجل او نیټه پوره شي، لا یستقدمون ساعه ولا یستأخرون، یو سیکنډ نه رستو کیږي او نه مخکې کیږي چې کله راغلی نه وي. نو د هغې مرګ نه پس چې کومه زندګي ده د هغې دپاره تیاری پکار دی. بیا په دې آیات کریمه کې رب العالمین د تجارت بعضی احکامات بیان کړل. تجارت او کاروبار دا د زندګۍ سره متعلق یو شی دی او د انسان ضرورت دی ته ډیر زیات وي، ځکه هر انسان په دنیا کې اسبابو ته محتاج دی، خوراک او اسکاک اشیاو ته محتاج دی، دغه شان د لباس د پاره کپړو، صادر او دغه شان یخنۍ او ګرمۍ مختلفو لباسونو ته محتاج دی، پیزار د پاره محتاج دی، او دغه شان د اوسېدو د پاره کور او د کور د پاره آبادی وغیره د اشیاو ته محتاج دی. نو دغه ټول اشیاء متعلق دي د کاروبار سره، او په کاروبار کې مال پکاریږي. نو په دې آیات کریمه کې رب العالمین هغه احکامات بیانوي چې هغه متعلق دي د حفاظت د مال پورې. او بیا پرون دا حکم بیان شو چې کله تاسو یو معامله کوئ نو لیکلو کوئ، او چې کله لیکلو کوي نو په دې کې به بیا شک نه راځي، په دې کې به هیره نه راځي، په دې کې به جنگ او جګړه نه راځي. او بیا رب العالمین نن په دې الفاظو کې فرمایي چې صرف په لیکلو باندې اکتفا مه کوئ، لیکل وکئ او د لیکلو د پاسه ګواه مقرر کئ. چې کلم ګواه مقرر که نو دا به د ستاسو د مالونو د حفاظت دپاره یو بهترینه طریقه شي. ستاسو مال به ضایع کیږي نه، او ستاسو په خپل منځ کې به جنگ او جګړه نه راځي، فسادونه به نه راځي، خفګان او فتنی او نفرتونه به نه راځي. بیا نن په دې آیات کریمه کې د ګواه مطابق او د ګواه متعلق احکامات بیانیږي چې تاسو یو معامله وکئ او هغه ولیکئ نو بیا په هغې باندې ګواهان مقرر کئ. د ګواهانو صفات دي او د ګواهانو څه شرائط دي چې فقهاو هغه لیکلي دي. لومبی شرط د ګواه دا دی چې دا به مسلمان وي، لہذا د غیر مسلم گواہی نه قبلیږي،
او علماوی د غیر مسلم گواهی ځکه نه قبلیږي چې هغه د الله د وحدانیت گواهی نه کوي، د نبی پاک د رسالت گواهی نه کوي، نو هغه ته بیا ضرورت نشته چې عام گواهی کی هغه طلب کړی شي یا د هغه گواهی معتبره کړی شي. لہذا د گواه دپاره لومبی شرط اسلام دی، مسلمان به گواه جوړی. دویم شرط د گواه دپاره د هغه آزاد کیدل دی، لہذا مری او غلام دا گواه نشي جوړیدی ځکه د هغه په ملکیت کې نقصان وي، هغه اکثره د بل د انډر لاندې وي، د بل د حکم لاندې وي، د هغه خپل اختیار مکمل نه وي، اسې نه چې جبرن یا ظلمن په هغه باندې څوک گواهی وکړي او د دې نه نقصان جوړ شي. لہذا شریعت کی با گواہ آزاد سره جوړیږي، غلام به نه جوړیږي. دقه شان بالغ سره به جوړیږي. لہذا که یو ماشوم وي نو هغه باندې مهیره راتلی شي، هغه باندې دباو او غصه راتلی شي چې د هغې د وجې نه غلطه ګواهي وکړي، نو بلوغ ورته شرط دی. او بیا علما ویلي چې بلوغ کې وسره عقل هم شرط دی، چې دا عقلمند وي، مجنون نه وي، لیونی نه وي، کم عقل او ساده نه وي چې غلطه گواهی اونکی. دقه شان څلورم شرط بعض علماو ذکر کړي چې دا به عادل وي، په عدالت باندې به مشهور وي، چرته به بې انصافي نه کړي، چرته به ظلم نه کړي، چرته به داسې یو کار په معاشري کې نه کړي چې هغه د عدالت داغدار کړي او د عدالت نقصان ده کړي او د دنا د عدالت صفت او وصف ختم شوی. او ورسره پنځم شرط دا دی چې دا به په هغه گواهی باندې پوره علم لري، چې کله گواهی ورکوي نو د هغې حالاتو به پوره علم ورسره، پوره معلومات به ورسره، او په هر ځای به چې گواهی ورکوي نو هغه پوره واقعه به بیانوي او هغه پوره قصې طرف ته به دا اشاره کوي، اله به د گواهی قبلیږي. او ورسره پنځم شرط دا دی چې دا به په دې گواهی کې د ځان نه نقصان نه لري کوي، چې داسې گواهی وکړي چې د خپل ځان نه نقصان لري کی، ضرر لري کی، د دا گواهی به نه صحیح کیږي، بلکې مطالبه به کولی شي د نورو گواهانو، یا داسې گواه وی چې هغه په خپلې گواهی کې ځان ته فایده رانیسي، د خپل ځان فایده ګوري. لہذا چې کله د گواه فایده وي په کم شي کې نو د هغه گواهی به نه قبلیږي. دقه شان په معاشره کې به په عامو خطا باندې دا مشهور نه وي چې اکثره په خبرو کې خطا کیږي، اکثره په خبرو کې غلطی په درازي، هیره پی راځي، دغه شان سړی به گواه نه جوړیږي او قاضي به دقه شان گواه نه معتبروي. او بل شرط پکې بعض علماو دا لیکلی دی چې خلاف انسانیت او د خلاف سړیتوب کارونو کې به دا انوال نه وي، دا به د سړیتوب او د انسانیت خلاف کارونه نه کوي، چې د هغې بیا فقهاو تفصیلات لیکلی دي چې په لاره کې به خوراک نه کوي، په لاره کې به واړه یا غټ بول نه کوي، او دقه شان ډېر شرایط د هغې دپاره لیکلي. لیکن چې عام معاشره کې یو انسان مخورز انسان وي او عزتدار سړی وي او هغه بعضې شیونه بد ګڼي او دا هغه کارونه نه کوي، نو د گواهی به صحیح کیږي. او کنه دا بې باکه وي او ډېر احتیاط نه کوي، نو شریعت کې بیا د داسې انسان گواهی قبول نه ده. او دقه شان بل خبره بعض علماو دا لیکلي چې مشهود علیه چې چا باندې گواهی کوي چې هغه سره د کینه نه وي، د مخکې دشمنی او بغض وسره نه وي، نو بیا به د دغه انسان گواهی قبلیږي.
بې که د ګواهۍ په وخت کې دوه سړي نه نو بیا یو سړی او د دوو ښځو ګواهي هم قبلیږي او دوه ښځې به یو طرف ته شي او یو سړی به بل طرف ته شي او ګواهي به وکړي او ګواهي به قبول شي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم چې کله معامله ولیکلی شوله نو بیا به ګواهان راوستلی شي او په دغه معامله به ګواهان پیش کړی شي. واستشهدوا او ګواهان دې ونیسي شهیدین دوه ګواهان من رجالکم د سړو ستاسو نه. فإن لم یکونا نو کچرته نو دوه سړي فرجل نو بیا یو سړی و امرأتان او دوه زنانا. که دوه سړي نو موجود نو بیا دی یو سړی او دوه ښځې ګواه جوړې کی. ممن د هغې چانا ترضونا چې تاسو یې خوښوئ من الشهداء د ګواهانو نه. د ترضونه کې علماو د قلت شرایط بیان کړي دي. من ترضون دینهم و عدالتهم او دقه شان دغه نور شرایط مذکوره په دې کې مطلوب دي. فإن لم یکونا نو کچرته نو رجلین دوه سړي فرجل نو بیا یو سړی و امرأتان او دوه زنانا. ممن دا غچانا ترضونا چې خوښوئ تاسو من الشهداء د ګواهانو نه. دا دوه زنانا ولی ذکر شوي؟ وی دا ځکه ان تضل احداهما که چرته هیر شي د یوې د دغې دواړو نه. ښځو کې اکثره نسیان او هیره ډیره وي او بعضې علما لیکي چې دا ښځو کې دا نسیان او یره ولی ډیره وي چې هره خبره ترېنه اکثره هیریږي. نو علما فرمایي چې د دوی کې اکثره ګناهونه زیات وي. ښځې ګناهونه ډېر زیات کوي. ښځې اکثره بېباکه وي. ښځو کې اکثره دینداري ډېره کمه وي. اکثره وخت دوی په غیبتونو کې تیری. اکثره وخت دې کې غټ نقصان د سړو وي چې خپلو زنانو ته دین نه بیانوي. خپل زنانه د دین نه خبرې نه نو نقصان د سړي وي. لیکن ښځه چې کله بې تعلیمه او بې علمه او بې سمجه شي نو هغې کې بیا ګناهونه ډېر وي. د دغې وجې نه هغه روایت دی نبي پاک علیه الصلاة والسلام یو ځل زنانو ته خطاب کو ورته وفرمایل چې ای د ښځو معاشرې او د ښځو ډلې تاسو مونږ ډېر کتلي په جهنم کې. لہذا صدقې ورکوئ او نیک اعمال کوئ چې رب العالمین تاسو محفوظ وساتي. نن مونږه د خپلو زنانو نه هر قسمه فیدې الو. زمونږ په معاشرې کې او خاصتا د پښتنو په معاشرې کې ښځې نه داسې فیدې اخیستلی کېږي چې د هغې یو قسم هم نه پرېښودلی کېږي. زمونږ ښځه زمونږ دپاره پخلی والام ده چې ورته کوکه ویلی شي چې هغه کچن چلی نو زمونږ ښځه هغه هم ده. زمونږ ښځه زمونږ دپاره جامې انځي نو دوبر هم ده زمونږ دپاره. زمونږ ښځه زمونږ بچي د هغوی د صحت خیال ساتي نو هغه یو قسمه نرس هم ده. دوايانې او هر څه په ټیم ټیم باندې ورکوي او چې کله زه ګندګي بندګي وکړي نو هغه هم صفا کوي. چې کله زمونږ میلمانه راشي نو زمونږ زنانه زمونږ میلمانه هم دغه کوي. دغه شان که مونږ ته د اوبو ضرورت شي که مونږ ته د چیو ضرورت شي که هر قسم ضرورتونه شي مونږ ته زمونږ زنانه ټول ډېر ښې طریقې سره زمونږ خدمت کوي. لیکن مونږ هغوی ته دین نه بیانو. په کار دا ده چې کله ته به هر یو مسله زده کړي او یو مسلې باندې پوه شي خپل کور کې په کار ده چې خپلې کور والا ته خپلې مور ته تقراشان خپل لورګانو ته چې څومره زنانه ستا په کور کې وي هغه په هغې باندې خبرې کړي او یا ورته یو ټیپ MP3 والی او د نیکانو علماو بیانات په هغوی باندې پابندۍ سره اوري نو د هغوی دنیا به هم جوړه شي او د هغوی آخرت به هم جوړه شي. او چې کله د هغوی دین او دنیا جوړه شه نو بیا به ستا زندګي هم ورسره ښیي. ستا دنیا او آخرت به هم ورسره ښیي. ته به هم ورسره بیا خوشحاله ځکه هغه بیا ستا حقوق هم وپېژني. نو په ښځو کې هیره ډیره راځي او چې کله ګواه دوه ښځې شوي نو که د یوې نه هیر شي بله به یې وریاده کي او دا حکمت دی او دلته یې دا بیان کړی دی. ان تضل احداهما
کچرته هیر شي یو د دغې دواړو زنانو نه فتذکرا نو رایاد به کړي احداهما یو د دوی دواړو نه الاخرى بلې ته که د یو نه د خبرې څه حصه هیره شوه نو بله به یې ور یاده کي ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا او انکار دی نه کوي الشهداء گواهان اذا ما دعوا کله چې دوی را وبللی شي. نن یو بل مصیبت زمونږ په معاشرې کې دا دی چې اکثره خلک د گواهۍ نه پټیږي او یو شی به په خپلو سترګو م کتلی لیکن گواهی به نه ورکوي. هلکه وایي ما ته په دې کې نقصان جوړیږي. د الله بنده که گواهی دی ورکړه نو ستا د وجې نه به یو مسلمان ته حق میلاو شي او د ظالم ته به د هغه د ظلم سزا او جزا میلاو شي. گواهی ورکوا نو دلته رب العالمین فرمایي چې گواه ته انکار نه دی پکار، گواه ته پټېدل نه دی پکار، بلکې د الله د رضا د پاره او توکل په الله باندې کول پکار دي او گواهی ته حاضرېدل پکار دي. ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا یأبى انکار دی نه کوي الشهداء گواهان اذا ما دعوا کله چې دوی را وبللی شي. ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا ولا تسأموا او مستری کیږئ ان تکتبو دا چې لیکل وکئ. چې کله معامله کوئ او تجارت کوئ نو د لږ راحت د وجې نه ډیر مصیبتونه او پریشانۍ نظام ته مه جوړوئ. دغه لږ تکلیف چې قلم راوالی او کاغذ راوالی او دا معامله پکې ولیکي دا لږ تکلیف دی دا اوکا او ناراستیا او سستی مکاوه سبا به د دې نقصان تا ته بیا ډیر زیات جوړیږي. نن سبا اکثره په مارکیټونو کې چې تاسو وګورئ چې کسان دیواله شي تاوانیان شي خپل سرمایه ختمه کی غټه وجه دی چې هغوی لیکل نه کړي. چاته نه قرض وړی هغوی لیکلی نه وي او د باندې د نورو خلکو قرضونه یې هغوی لیکلي هغوی ته نه سبا غواړي د سره بیا خپله سرمایه نه نو دې وجه نه دیواله شي او تاواني شي. نو رب العالمین دا فرمایي چې لږ سهولت ته مه ګوره بیا به وروستو پریشانئ او مصیبتونو کې به ګیر شي. لہذا لږ ځان ستړی کا او دا لیکل وکا. ولا تسأموا او مستری کیږئ ان تکتبوه دا چې ولیکئ دا قرض صغیرا کدا لږوي او کبیرا او یا ډیر وي الی اجله تر نیټې خپلې پورې. لیکل بم کې گواهان بم مقررې او نیټه بم معلومې. ذالکم دغه کار او دا لیکل اقسطو دا ډیر نږدې دي عند الله په نزد الله. اقسطو ډیره د انصاف خبره ده او الله دا ډیر زیات خوښی ځکه چې کله په معامله کې لیکلو شي نو جنگ جګړه به نه راځي هېرېدل به نه راځي د بل مسلمان حق به نه ضایع کیږي او ستاسو چې کوم حلال مالونه دي هغه به د هغې حفاظت به کیږي. واقوم للشهاده او ډیر برابرونکې دی ګواهۍ لره وادنا او ډیره نږدې د دې خبرې ته الله ترتابو چې تاسو به شک نه کوئ تاسو به په دې سره د شک نه محفوظ پاتې شئ. بس ته بیا ګورئ. واستشهدوا او گواهان انیسئ شهیدین دو گواهان من رجالکم د سرو ستاسونا فإن لم یکونا نو کچرتنو رجلین دو سری فرجل نو یو سری وامرأتان او دو خزی ممن داغ چانا ترزونا چې تاسوی خوخوی من الشهداء د گواهانونا ان تضل احداهما کچرهیر کی یو د دغې دواړو خزونا فتذکران رایات بکری احداهما یو د دغې دواړونا الاخرى بلتا. ولا یأباو انکار دی نه کوي الشهداء گواهان اذا ما دعوا کله چې دوی را وبللی شي. ولا تسأموا او مستری کیږئ ان تکتبوه دا چې لیکل وکئ صغیرا کدا معامله وړوي او کبیرا او یا لوی وي الی اجله تر نیټې خپلې پورې. ذالکم دا لیکل اقسطو ډیره د انصاف خبره ده عند الله د الله په نظر واقوم ډیر برابرون کی دا للشهادتی د گواهی لرا وادنا او ډیر نږدې د الله ترتابو دا چې تاسو به شک نه کوئ. وصلی الله تعالی
على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی. الہ العالمین زمون نبی او زار گناهونه معاف کی. الہ العالمین هغه گناهونه که زمون نه قصدن شوي که زمون نه سهون شوي رب ټول راته معاف کی. رب العالمین دا ملګری ناستي کوم ملګری څه ضرورتمند وي څه حاجتمند وي څه مشکلات وي الہ العالمین د خپلو خزانو نه د ټولو ملګرو حاجتونه او مشکلات حل او پوره کی. الہ العالمین مونږ ته ته محتاج یو. رب العالمین د دنیا نور محتاجانو ته مونږ محتاجه کې. الہ العالمین که زمونږ د علاقې نوابان دي او که خانان دي او که حجیان دي او که وزیران دي دا ټول تا ته محتاج دي. رب مونږ دغوی ته محتاجه کې. الہ العالمین زمونږ حاجتونه او مشکلات د خپلو خزانو نه پوره کړي. رب العالمین د ملګرو کې که ملګری بیمار وي یا کور کې بیماری وي ماشومان بیماران وي یا غټان بیماران وي رب العالمین ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي د نیکو اعمالو دپاره او د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره. رب العالمین د ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي د نیکو اعمالو دپاره او د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره. الہ العالمین موږ ډېر زیات کمزوري یو. رب العالمین زموږ منځونه او زموږ عبادتونه او زموږ ټول اعمال او اخلاق ډېر کمزوري دي. رب العالمین زموږ اعمال او اخلاقو ته مه ګوري. الہ العالمین د خپل فضل کرم او احسان د وجې نه په موږ مهرباني وکړي او د خپل فضل او احسان او کرم د وجې نه زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. رب العالمین د ګناهونو نه موږ بچو ساتي. الہ العالمین د ټولو ګناهونو نه موږ محفوظ ساتي. الہ العالمین موږ د کفر او شرک نه بچو ساتي. رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه بچو ساتي. الہ العالمین موږ د غیبتونو او دروغ ویلو نه بچو ساتي. الہ العالمین موږ د دوکو د غدارو نه بچو ساتي. الہ العالمین موږ د حسدونو او تهمتونو نه بچو ساتي. رب العالمین موږ د سودخورۍ او د حرام خورۍ نه بچو ساتي. الہ العالمین موږ د ټولو ګناهونو نه محفوظ وساتي. رب العالمین په دنیا کې عظیمه سرمایه ایمان دی. الہ العالمین تر مرګ پورې په دغه ایمان باندې مونږ قائم او دائم وساتي. الہ العالمین مرګ راولي خو د ایمان سره راته نصیب کی. رب العالمین خاتمه زمونږ ایمان سره نصیب کی. رب العالمین خاتمه زمونږ په ایمان باندې کی. الہ العالمین مونږ ته دعا چل ناراضي د دعا طریقه ناراضي. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د امت لپاره کمی د خیر دعاګانې غوښتي الہ العالمین هغې کې زمونږ برپور حصه وکړي. رب العالمین هغه دعاګانې زمونږ په حق قبول کړي. رب العالمین چې کله مرګ راځي دا عظیمه کلمه زمونږ په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاک الله. استغفر الله.